ډیرو ګرانو ماشومانو سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. خپل درسونه م لوستي وي، کارخانګي م کړي. یوه صفحه مې درته د پ حرف ویلی وه چې ولیکئ. انشاءالله لیکلی یم دی. اوس به بیا هم پیل کړو په خپله مبارکه کلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د یاده خو نه وځي انشاءالله هر وخت. بسم الله الرحمن الرحیم و خپل درس پیل کیو. مخکې د ډوډۍ نه به یې وایو، مخکې د هر نوی کار نه به یې وایو. د موږ تاسې نننی درس دی د ت حرف. د ت حرف هم د نورو حرفو په شان درې غږه لري: ت، ت، تو. او د موږ تاسو څوم درس دی. نن د موږ تاسو څلورم درس دی. آفرین، پوه شوئ. اوس به راشو وبوینو چې د ت حرف چیرته په کومو کلماتو کې د ت غږ کړي. په کومو کلماتو کې ت د ت غږ کړي. اوس به راشو کلمات به وګورو. ت، تبر. تاسو په عکس کې څه شی وینئ؟ تبر وینئ. تبر څه شي ته ګټه ترې اخیستل کېږي؟ لرګی پرې ماتېږي. ت، تبر. او دا څه شی دی؟ دا یه موسیقي آله ده چې نوم یې دی تنبور. دلته بیا هم ت د ت غږ کړي. تنبور، تنبور. ت، تنبور. ت، تنبور. ډېر ښایسته غږ کړي. بیا به یې وروسته په دې درس کې تاسو ته غږ در واروم. بیا هم ت. بیرته ت د ت غږ کړي. ت کوم ځای کې کومه کلمه کې د ت غږ کړي. ت، تنس. تنس یوه لوبه ده چې منځ کې جال تړل شوی وي او دوه نفره دغه لوبه ترسره کوي. دغه چې تاسو وینئ د تنس توپونه او د تنس جالۍ ده چې په جالۍ یې ضربه ورکوي او توپ بل طرف ته لیږي. بیا به وګورو چې دا ځلې ت په کومو کلماتو کې د تو غږ کړي. ت په کومو کلماتو کې د تو غږ کړي. اوهو، دا تصویر خو وینئ د څه شي تصویر دی؟ د توتو تصویر دی. په توت کې د تو غږ کړي. ت، توت. ت، توت. او دا هم وچ توت. مخکې تازه توت و، اوس وچ توت. په دې کاسګۍ کې وچ توت دی. او دا هم زمینی توت. ډېر ښکلی دی. وګورئ څنګه ښکلی تصویر یې دی. ت، توت. تازه زمینی توت. دې ته توت زمینی وایو. وګورئ څومره ښکلي تصویرونه مې درته پیدا کړي. څنګه ښه سره رنګونه یې دي. ت، توت. اوس به وګورو چې بیا هم ت چیرته د تو غږ کړي. بیا هم ځینې کلماتو کې د تو غږ کړي. ت، توپ. توپ خو تاسو ډېر خوښیږي. په توپ باندې لوبه کړئ. ت، توپ. ت، توپ. په ت پیل کیږي توپ. څومره ښکلی توپ دی. اوس به راشو د ت توپ به یوه ترانه ووایو. د تاسو خوښه ده؟ حتما د تاسو خوښه ده، ځکه چې تاسو توپ خوښیږي. په توپ باندې لوبې کړئ او رنګارنګ توپونه پیدا کیږي. حتما تاسو په کور کې توپ هم لرئ. را به شو د ت توپ ترانه به ولولو. توپ مې څومره ښکلی دی، پلار راته راوړی دی. توپ که اوس یې ونیسه، بیرته یې راواچوه. حتما همدا ترانه خوښه شوې. نو راشئ چې یو ځای د ت توپ ترانه ووایو تر څو یې تاسې ښه زده شي. ت، توپ. توپ مې څومره ښکلی دی، پلار راته راوړی دی.
آفرین، ډیره ښایسته مو لوسته، ډیره ښه مو لوسته. او اوس به یې تنبور ساز وارو چې څه رقم تنبور ویل کیږي او څه رقم غږ ورکوي. د دې حرف یوه صفحه پاک صفحه ولیکئ او خپل مورجانې ته یې وښایئ چې تاسو څه نشته کړي وي، تاسو صحیح نشته کړي وي. نور نو د نغمه وار وی. تاسو د خدای په امان.